رسېدلې وه. ولې دغه خلکو چې قرباني ورکړه ما نه هغه ورځ هېره نه ده چې د جمعې پاکه ورځ وه. حضرت شیخ صاحب مبارک تل افغانستان کې دلته څو ورځې تېرې کړې چې کله راغو په مزار شریف کې د حضرت شیخ صاحب یو دوست دی زما دپاره یو جوړه یو تحفه ورکړې وه ګلدوزۍ غاړه وه. ما نه هغه ورځ هېره نه ده. ولې دا مه وایئ چې زموږ زړه نه دردېږي. پوښتنه هغه چا نه وکړئ چې کومه ځمکه باندې اور بلیږي. موږ زړونه ډېر دردېدلي. زموږ د کمرې سړی و، زموږ د ناستې د ولاړې و، موږ سره په یو کاسه کې ناسته. ما نه هغه ورځ ویلي نه دي چې زه به کور ته راغلم زما والدې به د جمعې په شپه ټوله شپه ژړل په کلونو کلونو. ولې حضرت شیخ به د جمعې په شپه کور ته راتلو د ماښام ډوډۍ به موږ یو ځای خوړه. نور به مبارک اکثر په سفرونو خو هغه خدمات به موږ نه هېرو. د هغې باوجود موږ دې قربانۍ ته تیار یو.